بسم الله الرحمن الرحیم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ پروګرام د لویې جرګې او د موقت حکومت اهمیت په باره کې دی. هیلهمند یم چې ستاسې مینه ورباندې خړوبه شي. لویه جرګه موقت حکومت اهمیت د لویې جرګې په وسیله ملي یووالی او سوله ترلاسه کول یو ممکنه او مؤثره لاره ده. لویه جرګه د افغانستان د تاریخ یو مهم عنصر دی چې پکې د ټولنې مختلفې طبقې او قومونه برخه اخلي. د لویې جرګې ځانګړتیاوې چې دا پروسه بریالۍ کوي عبارت دی له شمولیت د ټولو قومونو، ملیتونو، نارینه او ښځې ګډون چې د ټولنې هره برخه استازیتوب وکړي. د لویې جرګې په مرسته خلک کولی شي خپلې ستونزې، اختلافات حل کړي او د یووالي او سولې ګامونه پورته کړي او د دولتي ټولو اموراتو کې اصلاحات راولي. موقت حکومت کولی شي د ملي یووالي او سولې پروسه لپاره یو مهم ګام وي. موقت حکومت کولی شي د مختلفو قومونو او ملیتونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او همکارۍ لپاره زمینه برابره کړي. د موقت حکومت په مرسته لاندې ګامونه اخیستل کیږي: شمولیت د ټولنې ټولو غړو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ګډون او استازیتوب تضمین کول. نو کله چې سوله راشي، موقت حکومت جوړ شي، دولت کې رسمیت او مشروعیت ډېر مهمې ګټې لري. رسمیت د دې معنا ورکوي چې دولت قانوني او پیژندل شوی دی. خلک باور کوي چې حکومت یو ځواکمن او مؤثر حالت لري. قانون عملي کیږي. اعتماد جوړونې پروګرامونه او فعالیتونه ترسره کول. مشورې د مشورو او مذاکراتو له لارې د مختلفو نظریاتو اخیستل. تصمیم نیول د ټولنې لپاره مشترک تصمیمونه نیول چې ټول غړو ملاتړ ترلاسه کول. د اقتصادي پرمختګ، د اقتصادي پروژو پرمختیا چې د خلکو ته کار او امکانات برابر کړي. د موقت حکومت په مرسته افغانستان کولی شي د ملي یووالي او سولې په لور ګامونه پورته کړي. باید اقتصادي پرمختګ، د کار و بار فرصتونه زیاتول، ښځو او نارینه‌وو ته اقتصادي پرمختګ راولي ترڅو خلک د بېوزلۍ او نابرابرۍ نه وژغوري. کلتوري فرهنګ پیوستون، د بیلو بیلو قومونو او کلتورونو ترمنځ پیوستون او د یو بل کلتور ته احترام درناوی کول عالی دی. عدالت او حقوق د ټولو خلکو لپاره انصاف او د حقونو احترام درناوی باید تضمین شي. سیاسي ثبات، د سیاسي نظام ثبات او په حکومت کې د ټولو خلکو ګډون ضروري اړین دی. د ملي یووالي ترلاسه کولو لپاره لاندې ګامونه اغېزناک دي: پیوستون، د خلکو ترمنځ پیوستون او همکاري ته وده ورکول. اجتماعي فعالیتونه، پروژو او غونډو په مرسته پوهاوی، د پوهېدلو لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه او تعلیمي کمپاینونه ترسره کول عالی دی. سیاسي جوړښت، یو داسې سیاسي جوړښت رامنځته کول چې د ټولنې ټولو طبقو ته ځای ورکړی شي او د هغوی غږ واورېدل شي. د تعلیم پراختیا، ښوونې او روزنې په مرسته د خلکو ولسونو پوهه لوړ کول. د بې سوادۍ په مقابل کې مبارزه، د کورسونو جوړول، فرهنګي فعالیتونه
د فرهنګي پروګرامونو، میلو او جشنونو په مرسته د خلکو ترمنځ مینه او محبت یووالی تر ټولو مؤثره ګټور ښکاري. د درې رنګه ملي بیرغ چې 4000 کلن تاریخ لري د افغانستان د استقلال آزادۍ بیرغ دی. هر کال د استقلال آزادۍ جشن احترام درناوی کول لازمي دی. علم، تکنالوژي، پرمختګ د ټولنې د ښه والي لپاره یو قوي عامل دی. که ټول خلک د نوي تکنالوژي علم سره همغږی شي نو زده کړه اقتصاد ته اسانتیا به پراخه شي. اصلاحات ښوونې او روزنې وزارت کې د نجونو او هلکانو ته آزاده لاسرسی د ټولو ماشومانو لپاره زده کړه اساسي حق دی. د ښوونځیو آزاد فعالیت کول د راتلونکي نسل لپاره لویه پانګه وي. په افغانستان کې د شخړو پای ته رسولو لپاره مختلفو حلو لارو ته اړتیا ده چې ټولنیزې، اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایل په نظر کې ونیسي. ځینې مهمې لارې دا دي: د صلح، خبرې او دیالوګ د مختلفو اړخونو ترمنځ خبرې اترې مهمې دي. د ټولو ګوندونو، مدني ټولنو او عامو خلکو ګډون کولی شي د باور رامنځته کړي. عدالت او د قانون حاکمیت، د قوي قضایي نظام جوړول، د فساد مخنیوی او د بشري حقوقو تضمین کول د شخړو پای ته رسولو کې مرسته کوي. د موقت حکومت موده سیاسي ثبات. موقت حکومت باید تر هغې فعاله وي ترڅو د اوږدمهال حکومت جوړولو لپاره مناسب شرایط برابر شي. انتخاباتي چمتووالی معمولا موقت حکومت د ټاکنو لپاره زمینه برابروي او نوی حکومت د راتلو لپاره اسانتیا رامنځته کوي. قانوني اصلاحات کې اړتیاوې د موقت حکومت د مودې په ترڅ کې اساسي قانون تصویب په لویه جرګه کې په مرسته یو ډیر مهم ګام دی. د لویې جرګې په ترڅ کې د ټولنې مختلفې طبقې او ټول ملتونه او قومونه، نارینه او ښځې کولی شي په ګډه د افغانستان د راتلونکي لپاره تصمیمونه ونیسي. نړیوال تضمینونه د نړیوال همکارانو ملاتړ هم مهم رول لري څو د سیاسي پروسې شفافیت یقیني شي. سیاسي مشروعیت، د ملګرو ملتونو ملاتړ د موقت حکومت نړیوال اعتبار زیاتوي او د نړیوالو اړیکو لپاره زمینه برابروي. بشري مرستې د خوراکي توکو، روغتیا، تعلیم او بې ځایه شوو خلکو لپاره مرستې تنظیموي. د بشري حقوقو تضمین، د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقوقو ساتنه یقیني کول، د صلح پروسه، د سیاسي مذاکراتو د ملي اجماع رامنځته کولو او د شفافو انتخاباتو لپاره مرسته کوي. د افغانستان د موقت حکومت لپاره د ملګرو ملتونو حضور نه یوازې د داخلي اصلاحاتو لپاره مهم دی بلکې د نړیوالو اړیکو او اقتصادي ثبات لپاره هم حیاتي رول لري. د امریکا حضور اهمیت د سیاسي ثبات تضمین. د امریکا همکاري کولی شي د موقت حکومت نړیوال مشروعیت پیاوړی کړي او د ثبات لپاره مرسته وکړي. د بن کنفرانس اهمیت. د موقت حکومت جوړول د افغانستان لپاره د سیاسي ثبات رامنځته کولو لومړنی ګام دی. نړیوال ملاتړ. امریکا، اروپایي هیوادونه او ملګري ملتونه دي د پروسې ملاتړ وکړي. اصلاحات کوم دي؟ د اساسي قانون تدوین،
د افغانستان د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره زمینه برابرول، د لویې جرګې د چمتووالي، د بن کنفرانس د لویې جرګې لپاره لاره هواره کول چې د افغانستان د راتلونکي حکومت بنسټ یې کېښود. د صلح پروسه د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره نړیوال هڅو یوه برخه وه. د بن کنفرانس د افغانستان د سیاسي جوړښت د تنظیم لپاره مهم رول ولوباوه چې اصلاحات راشي. د ملي اردو پیاوړتیا د هیواد امنیت تضمین کول، بهرنیو خطرونو په وړاندې ساتنه کوي، د هوایي ځواک ساتنه او تقویه، ملي اردو د یووالي وحدت په جوړولو کې د ټولنې مختلفې طبقې او قومونه یو ځای کېږي چې ملي یووالی تقویه کېږي. مسلکي تربیه د عسکرو مسلکي تربیه او روزنه د ملي اردو استعدادونو لوړوي او د هیواد دفاع لپاره پیاوړی ځواک کېږي. د مکلفیت دوره عسکري افغانستان هر غړی باندې لازمه ده چې دا عسکري تیره کړي. مکلفیت عسکري یو مؤثر ګام دی چې په افغانستان کې ملي اردو جوړولو او د ملک ساتنې لپاره د څو مهمو موخو پوره کولو ته اړتیا لري. دا کار باید په لویه جرګه اساسي قانون کې تصویب شي. تنظیم ډلې جوړول بس دی. ملي اردو ملي پولیس د ټولنې خدمتګار په نامه یادېږي، د ټولنې په ګټه دی. اقتصادي پرمختګ د ملي اردو او د هیواد دفاع پیاوړی کوي. اقتصادي پرمختګ د ملي اردو پروګرامونه د ځوانانو لپاره کار او امکانات برابروي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ ته وده ورکوي. اعتماد جوړونه د ملي اردو شتون د خلکو ترمنځ اعتماد او همکارۍ موقت حکومت کې مشروعیت رسمیت ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ته ډېرې ګټې لري. د مشروعیت رسمیت سره نړیوال سازمانونه لکه نړیوال بانک، نړیوال ټولنه همکاري ته چمتو شي. دا مرستې بېلابېلو برخو کې په پرمختګونه راولي، اقتصادي پرمختګ راولي، مالی مرستې اقتصاد وده کوي. د پروګرام آخر کې تاسو نه مننه کوم چې لا تر اوسه موږ سره وئ. زموږ پروګرام لایک، کومنټونه ورکړئ، زنګوله ووهئ چې وروسته زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالي اوسئ.